السلام علیکم ټولو مرګرو ته زما سلامونه او د پیښور پولیسو ته خصوصا د خیبر پښتونخوا چې کومه ډي آی جي د آی جي پي ته مرګرو زما دا میسج به ورورسوئ په کوم وخت کې چې امیر تاکالی تاسو او ستاسو پولیس ډپارټمنټ والا بې عزته کړو نو دا هلک دسه ولاړو ما همیشه دپاره په خپلو ادارو باندې او په خپل وطن باندې ننګ کړی دی دا جنډه د پاکستان تاسو زما سره لیدی شئ 9 کاله مې خپل مال له پاکستان په خاوره باندې سوی په علم په مړیو په ژوندي باندې مې جګړې کړلي نن تا په ما باندې 8 پارچې کټ کړلي د پېښور چې کومه د پولیس لینډ نه کټ شوي دي که نه 8 پارچې ته په ما باندې کټ کې زه ډي آی جي خیبر پښتونخوا ته ویم او آی جي پي خیبر پښتونخوا ته ویم 10 کاله زما وشو چې زه مسافر یم ما له چا په چرګ هم ډز نه دی کړی تا په ما باندې دا پارچې ولې کټ کړلي بقایه خبره د عمران خان ده زه عمران خان ځکه سپورټ کومه که نه چې زما په وزیرستان ډرون حملې نه کیږي زما په مومندو باندې دهشتګردان حملې اوس نه کیږي زما په سوات باجوړ باندې په پیښور باندې په آرم سټیډیم باندې په کوټه بلوچستان باندې د عمران خان په اقتدار کې د افغانستان باډرې کولاو وي په کراچۍ کې په افغانانو باندې ظلمونه نه کېده آی جي پي صاحب ته وایم او ډي آی جي صاحب ته وایم چې دا پارچه به دې واپس ختمه کړي کنه داسې پارچې زه په دې خوټه پسې سولوم په دې خوټه پسې سولومه په دې پارچه چې کم کس دستخط کړی قسم مې د په خدای ښځه به درنه بوزم دا زما وطن دی ما له چانه مړی نه دي کړ ما د خپل وطن سپورټ کړی دی زما 45 پښتانه شهیدان شو دي په دې درنو کې بله ورځ تاسو د پی ټي آی تورسرې رانیولي سینې هم ترې راښکلي کپړې هم ترې لرې کړلي بېعزتۍ هم وله کړلي خان صاحب هم بغیر ګناه رانیولی دی ډاکوان آزاد ګرځي دا پارچه به واپس کینسل شي ورور او زما ټولو پښتنو ته خواست دی په شمول افغانستان چې دا د ډي آی جي مخې ته دا پارچه ورورسوه د آی جي پي ما زه غالک یم چې همیشه مې په تاسو جګړې کړي زما زړې ویډیوګانې وکئ او وی ګورئ او که چا په صلاح او په شیطان ای لاول به دغه شیطان نه ښځه اخلم او وروسته چې د چا دا پارچه د چا په لاس دستخط شوي بیا به زه د هغه نه ښځه اخلم منګه چې کومه خبرې د ملک دپاره کوو منګه پې د سر نه تیر یو ښه او دا راته م ویم چې زما ګوره نه مخکې څوک شته او نه وروستې څوک شته زه یوه ککری یم او که د دې شي نه مې نیوی شئ نو ومې تې نیسئ که په طریقه پوهېږئ پارچه هم کینسل کړئ که په طریقه نه پوهېږئ سهار او ماښام هم غیم ښځې د نه اخلم چې دا یو غیڼ مې دی پانسي کوي که نه پانسي به ورته واچوئ واچوئ که نه زه به حقیقت ویم ښه ستاسو په خدای قسم د افغانستان او پاکستان مسلمانانو ته چې دا ویډیو ورورسوئ آی جي پي دې وګوري زه غالک یم چې د امیر تاکالي په وخت کې ستاسو په سر باندې ماله خلکو د مرګ دمکیانې راکولې نن تاسو ما پارچې کټ کوئ